سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي اسرت یم. هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند نه به خوندونه اخلی. نن ډېر خواږه او درانه یاران زما خواته راغلي وو. غوښتل مې چې دې څو شعرونه زه هم واورم او په تاسو یې هم واورم. بلال مخلص، سهیل باران صاحب، منظور اوان، درې وړه ګلان راغلي دي. دی به د خیره په نمبر شعرونه هم وایي. باندې به زه خپل څو شعرونه ووایم. بلال صاحب چې زما دا سور رنګ د ګلاب دی د لمبو نه یم، زما دا سور رنګ د ګلاب دی د لمبو نه یم، امن پسند یم شر نه غواړم د سپو نه یم. زما دا سور رنګ د ګلاب دی د لمبو نه یم، امن پسند یم شر نه غواړم د سپو نه یم. زه د پښتون بابا اولاد یم محبت خوروم، زه د پښتون بابا اولاد یم محبت خوروم، چې څوک وسلې ته هم کالی وایي هغو نه یم. زه لا قیدي یم بندي یم نغلی یم، لا آزاد شوی د هجران د زولنو نه یم. او دا چې ستا حسن له ښکلا یو په دوه سیوا کړه، دا چې ستا حسن له ښکلا یو په دوه سیوا کړه، دغه رانجه زما نه جوړ دي، زه رنجونه نه یم. مننه. د حق اواز پورته کوم نو په کاڼو لګم، د حق اواز پورته کوم نو په کاڼو لګم. ګنې نو هوش لرم په خود یم لیونونه نه یم، او که مې غیرت پتاو نه که پنجابی به یم. منظوره که مې غیرت پتاو نه که پنجابی به یم، حسرته زه به پیدا شوی پښتنونه نه یم. دې نه بعد به سهیل باران صاحب خپل کلام وړاندې کړي. سهیل باران صاحب ارشاد. چې اوس مې هوا ته هم ستا چل ښودلی، اوس مې هوا ته هم ستا چل ښودلی، اوس د تصویر په اشاره جوړوم. اوس مې هوا ته هم ستا چل ښودلی، اوس د تصویر په اشاره جوړوم. او هر ادا دې حفظ کړې ده ما، هر ادا دې حفظ کړې ده ما، که مړه شوې بیا دې دوباره جوړوم. هر ادا دې حفظ کړې ده ما، که مړه شوې بیا دې دوباره جوړوم. او څو شعرونه نور دي چې څوک چې مې جانان سره په ضد دي، څوک چې مې جانان سره په ضد دي، سم زما ایمان سره په ضد دي. څوک چې مې جانان سره په ضد دي، سم زما ایمان سره په ضد دي. او ګورم به چې څوک به مخکې کېږي، ګورم به چې څوک به مخکې کېږي، اوښکې مې باران سره په ضد دي. ګورم به چې څوک به مخکې کېږي، اوښکې مې باران سره په ضد دي. او ځان ته په والله څه موشت ګوري، بلال وایي، منظور وایي، ځان ته په والله څه موشت ګوري، ښکلي سم اسمان سره په ضد دي. څو شعرونه نور دي چې ښکلي مثال د هوا په نظر هېڅ هم نه وي، ښکلي مثال د هوا په نظر هېڅ هم نه وي، لکه چې خوب ووینې او سحر هېڅ هم نه وي. ښکلي مثال د هوا په نظر هېڅ هم نه وي، لکه چې خوب ووینې او سحر هېڅ هم نه وي. او دا د مین انداز دی څوک ترې نه څه خبر وي، دا د مین انداز دی څوک ترې نه څه خبر وي. درانه پنډونه وړي او په سر هېڅ هم. او شراب سم تو راولي، ویم چې جامونه مات کړم. شراب سم تو راولي، ویم چې جامونه مات کړم، چې زه پې ځان مړ کړم او ورسره هېڅ هم نه وي. او اخري شعر دی یو کې چې د بل په څنګ کې چې ګرانې ته څه خبرې، د بل په څنګ کې چې ګرانې ته څه خبرې، زړه کې مې اور بلیږي که بهر هېڅ هم نه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. دا و سهیل باران. او دې نه بعد به منظور اوان صاحب یا بلال مخلص صاحب. منظور اوان خیر مخلص صاحب خپته ده چې حسرته چې سره راځي راله نه ټپي وکړه، ټپي دا منظوره ورځه پې ټپي خو راله ډېرې نه راځي. حسرته خو یو درې شعره به درته ووایم. ارشاد. شعرونه نن شعرونه ووایه، اخره کې به یو څو ټپې که وروره، یو ټپه مو ګورو به نو چې دوه ټپې یادې کړې، اخرې ته به کوو. ناست یم تنهایی کې دا په ویر جوړوم، ناست یم تنهایی کې دا په ویر جوړوم، ناست یم تنهایی کې دا په ویر جوړوم، اوښکې مې راساسي ستا تصویر. ډېر ښکلی دی. خیر که مې لاسونه شي تڼا کې خو، خیر که مې لاسونه شي تڼا کې خو، تاله به زه غاړې له زنځیر خیر که مې لاسونه شي تڼا کې خو، که مې لاسونه شي تڼا کې خو، تاله به زه غاړې له زنځیر جوړوم.
نور د نوابۍ په ژوند کې تنګ شومه او ځان نه د منظور غوندې فقیر جوړم واه ډېر ښه. منظور خو رانه په دې درې شعرونو لکه ځان خلاص کړو. ټپې په کوم کنه روستو په ټپې هایکو دا چې جانان ویل راته د شپې برازي جانان ویل جانان ویل راته د شپې برازي زه یریدم نو بهانه مې وکړه ما وی د شپې خو ګیدړان ګرځي. ډېر ښه. ډاکټر ویل راته دا ښځه دې مري ډاکټر ویل راته دا ښځه دې مري ما له 1500 خپل فیس راکوه ما خوشحالۍ نه زرګونې ورکړه. بله هایکو ده چې ما ورته ویلې په تا ځان وجنمه جانان ویل راته دې سیند ته ټوپ کړه ما ویلې مړ به شم لامبا نه راځي. مننه. او اخیری هایکو ویم نو بیا به یو دوه درې شعر ویم چې زه په دې سرو سرو باندې سم مین یم چا راته ویل مړه دا ته څه وایي زه په دې سرو سرو باندې سم مین یم چا راته ویل مړه دا ته څه وایي ما ویلې زه خو هندواني یم. ډېر حسرت صاحب یو درې څلور داسې مات ګوټ شعرونه دي مزاحیه دي که د سنجیده دي نه سنجیده ویم مخکې ته هغه چیلی والا ووایه که نه چیلی والا که خپله چېرته نه وي نو پردی ځان له پیدا کا که خپله چېرته نه وي نو پردی ځان له پیدا کا شاعره یو شاعره شانچینی ځان له پیدا کا که داسې ښځه نه وي نو پروا هړو نه کړي شپه ورځې سره وه یوه چیلی ځان له پیدا کا. منظوره تا ته وایي یار منظور بھائی منظور ته دې ډالۍ وي منظور ته ډالۍ نه پام کوه ازار ترې نوا نخلي دعا واخله نه پام کوه نه پام کوه ازار ترې نوا نخلي دعا واخله د مور او پلار دعا ګورې تقدیر ته لارې نیسي. مننه. او د 2 روپو لالچ زمونږ ایمان باندې حاوي شو د 2 روپو لالچ زمونږ ایمان باندې حاوي شو افسوس په داسې خلکو چې راهګیر ته لارې نیسي. مننه. د ټول جهان د ازمکه ور په سر بشي قیامت کې د ټول جهان د ازمکه ور په سر بشي قیامت کې څوک هم چې د یتیم بچي جاګیر ته لارې نیسي. مننه. که نور خلک یې نیسي نو زه خیر دی نه پوهېږي که نور خلک یې نیسي نو زه خیر دی نه پوهېږي دا ولې یو شاعر د بل تشهیر ته لارې نیسي. که نور خلک یې نیسي نو زه خیر دی نه پوهېږي دا ولې یو شاعر د بل تشهیر ته لارې نیسي. او حسرت صاحب اخیري شعر دی پکې چې زړه وایي چې وکړم خو یاریږم رسوا نه شو زړه وایي چې وکړم خو یاریږو رسوا نه شو دا سوچ مې ستا د حسن لوی تفسیر ته لارې نیسي. مننه حسرت صاحب ستاسو ډېره. قدرمندو نننی پروګرام همدلته پای ته رسي چرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.